कतुनको अस्सलाम वालेकुम जो अदनान तاسو سره پیر بیا حاضر ما کتونکو راغلم یو کری راغلم په یو شاعر پس ډیر نامور شاعر دی ډیر لیونی سټایل هم دی او ډیر مړ لکه یو بل شان غونډه کې ټایپ شاعر دی تاسو به ډیر زیات خوښ شي نو ډیر ټیم نه ځای کوم تاسو د لاسونو په پړکار کې راغواړم جناب اسحاق پاگل سے ډیره مننه په خپل ځینو کې درنګو چې مو واخې کنه ګوره بیا واپس کېږم ډیره مهرباني جناب پاگل سے تشریف کیږي تاسو الکه شرمول مکه ظالم تا خو ماته اسم نه یاد کړی چې ما ځان سره وړې نو څه کېدم پاگل سے تشریف مطلب لکه چې کینا تاسو ولې په خبره نه پوهیږئ کنه تاسو وایې کنه مونږ دې راولیو پاگل سے بو د خلکو ته وګوره د عوامو ته وګوره یو هجوم دی دا ټول ستاسو لپاره راغلي دي مننه د ټول مخلوق او تاسو ته به زه خوږه شاعري کوم خو ګوره د زیانه چې ونه خوځئ پاگل صاحب تاسو یو جهان مننه کوم تاسو موږ لپاره وزګار ټیم کې ټیم راکو ډیر مشکور یم تاسو دا عوام تاسو د شعر منتظر دي زه خو مزه د خپل کلام وته پیش کا او یو خسته شعر وته وایا یو شعر مې لیکلی دی چې اسمان کې وریځې دي او په ځمکه باندې بوټي دي لکه اسمان کې وریځې دي په ځمکه باندې بوټي دي او په خوړ کې میان دي لکه څنګه دې د ماحول مطابق شعر دی وی پاگل صاحب ما دې خو دې وی کدا شعر دی بیا وی وجنم دی د ماحول مطابق شاعري براتنه کې زه ډیر سور کې کېږم ډیره مننه یو شعر د تبل وې ما چې خول دی او تباو برباد کته تباو برباد شي او را پسې لیټ رالی معمولی شاعر او بل ته کیمرې مکه تکیږي دیکھو شاه مای کو زمو یې کړم زه ورکه ته می چرته معمولی شاعر کړي خدا ساده راتلو ټیم دې داسو پاگل صاحب ته اون ډسټرب کو پاگل صاحب راس کا وځه دا درتاو می کو شعر کې ډېر غټ خلل دی الک را وستو ډېر زیات خلل پیدا کړی دی دی بده دی بخنه غواړي معاشره په دې وخت کې خراب کړه دې خوار کچ خوار شي معاشره نه مشاعره ولې می دی عوامو ته شرمه وای ارس کوا ارشاد زمې درادر کو پسرو پانو کې عدنان صاحب جی تاسو داد غواړم دته ګورم داد غواړم مونږ ځان له پوری تاغ مارغان دي مونږ نیم داد غواړم خدای تبا کا داد مطلب شاباشي غواړم شاباش غواړم او کنه والا کنه نو څنګه وڅ ده کې وډه تول مکه وکړو شاباش وای زمې درادر کو سرو پانو کې دغه دې سانو چې تاو ورځو کانو کې مکه چا ورته ولې دي داړه ته چا ورته ولې دي ما تا سړی په ګوته کده کورخواله پسې ځما مچېړه عدنان صاحب دا قسم مچېړه پرې دوا پاگل صاحب تاسو ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني تاسو دونه بیکاره مل شادونه مزیدار شعرونه تاسو وی او د خلکو ته من خوندونه واغسته او اوس په ځکه کامران معمولی شه د دعوت ورکم چې هغه د خپل خیالات اظهار کی زړه وای ګوره ټیم را سره بيخي نشته ډیره مننه عدنان صاحب چې تاسو مالا مقرره کړ چې خپل خوندور شعرونه وړاندې کما او اسحاق پاگل صاحب تاسو اجازه ته ګرانو کتونکو ما خو یو شعر نقل کړی دی چې ظالم خو نو اور چې دراب دې په ظالم مړکا د املوکو خبرت نه خو په یوټیوب کې تنګم په فیسبوک کې تنګم ورې د سر اخلاص کا نو کتونکو ما له خپل شعرونه نقل کړی مې خو بس نه به وایمانو می وایا مړه دې سره ته دی ګوره ساده سر د شعر کولونه دې مړه پردي شعرونه راغلي دي ما ته پردي شعرونه وای کنه د پاگل سے په خپل شاعري کوا ا د شپې په 3 بجې شعرونه لیکي پاگل سے ډیره مخنه غواړم ډیره معافي غواړم تاسو ټیم می ځای کو خو زمړه ته کم قیمت شاعري تباہ برباد کړ دی توهین وکړه د شاعري جی دا دې ټپوسانو کار چا نه دي جی بالکل نه دي عدنان صاحب جی یو شعر مې بیګا په 3:30 بجې لیکلو خدای ته وګوره په 3:30 بجې خلک خوبونه کوي دیک ناسي شاعري کوي ځکه و زمونږ د کې سکار عوام په درد کې شریک يم ټیک ته جی شعر د سره اجازه ته مړی اجازه ته ورځه کنه نو چې د سین په غاړه ناست ماشين کې دي اد یار عدنان صاحب جی متوجه شي نو متوجه هم کنه نو وایا کنه نو خبره مولي خبر را سره په اخر کې ورانه شعر وایا جی د سین په غاړه ناست ماشين کې دي او هو ونه بوټي خډیر دي خو خزما پکې خوخه شانډې ده څنګه حد په وګو دا زما د نه نو څنګه واسو شانډې دي څنګه وې الکه ته خدای خاطر الکه ګرانو کتونکو ماحول ډیر زیات ګرم دی الکانو لاسه چولې دي خو بل سره بيخي غتې دي ما نه پیو باته غرق نشو